کلکاني وای احمد مسعود د هغه سناتور ملاتړ کاوه چې سمنګان یې پر طالبانو خرڅ کړ. کلکاني احمد مسعود یو تورن کس وباله. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په جمهوریت نظام کې د سمنګان وروستي والي داود کلکاني د امریکا غږ په کاکتوس خپرونه کې د ایبک ښار د سقوط په اړه له ځینو حقایقو پرته پورته کړې ده. دغه خپرونه چې تېره شپه خپره شوه، کلکاني پکې ویلي زه په ایبک ښار کې وم، له ځان سره مې درک کړه چې د مشرانو جرګې غړي او سمنګان کې د نامسؤله وسلوالو قومندان محمد اسف ستونزه جوړوي. د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود او د مشرانو جرګې له مرستیال محمد علم ازیدار سره مې پرله پسې اړیکې ونیولې. هغوی دواړو راته ډاډ راکړ چې سناتور محمد اسف به هیڅکله له جمهوریت سره خیانت ونه کړي. هغه یو صادق انسان دی، اما وروسته خبر شوم چې دغه سناتور د شپې لخوا ټول طالبان په پټه ایبک ښار ته دننه کړي ول او سمنګان یې له مقاومت څخه پرته پر طالبانو خرڅ کړی و. نوموړي زیاته کړې چې د احمد مسعود او محمد علم ازیدار په ډاډ یې سناتور محمد اسف باندې اعتبار کړی و، خو هغه له سمنګان سره خیانت وکړ. دا په داسې حال کې دا تر دې وړاندې هم په ولسي جرګې کې د بلخ ولایت د خلکو استازي عباس ابراهیم زاده ویلي و چې عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم په شمال کې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي لپاره مرکزی حکومت څخه میلیونونه ډالر راوړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر شریم.